د کابل ښاروالۍ له لوري د هغو بندو کانالونو او لښتیو د پاکولو چارې پیل شوې چې تر جوړېدو وروسته نه و پاک شوي او یا ورته کمه پاملرنه شوې وه. بازار د کمپنۍ دا شروع کړی دا 7 متره د کمپنۍ پورې ختمیږي دا ډېر ډاک د درګر د کار په روان ده دا چې نوی جوړ شوی دا اوس پورې کار نه و پکړی اولین ته چې دا اوس اقدام ورته شوی دا موږ پکړو سوادینه مارشای راوړل ته ورایي د تیګو دیوالونه کړي کوټې پکې جوړې کړې دي د معتادانو لاسه دا داسې شوی دا د 5مې ناحیې هغه کانال دی چې پخوا د روږدو کسانو پټنځای او د کثافاتو ډیری ګرځېدلی و. د یادې ناحیې د تنظیف د کارکوونکو په خبره که یاد کانال پاک شوی نه وای څه موده وروسته د سړک د خرابېدو لامل هم کېدو. د دې کانال د بندېدو یوازینی لامل په دې ویالو کې د روږدو کسانو اوسېدل و چې ځانونو ته یې د خوب ځایونه هم جوړ کړي. بلخوا که چیرې د کانالونو او ویالې پاکې نشي دا امکان ډېر شته چې له امله یې سړکونه له منځه لاړ شي. کابل ښاریان د ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي. د دوی په خبره په دې سره به د ځمکې د سر اوبه مدیریت او دلته د روږدو کسانو پټنځایونه هم له منځه لاړ شي چې د سیمې خلکو ته یې ګڼې ستونزې هم رامنځته کړي وي. کور یې ودان د ښاروالۍ چې دوی 24 ساعته دلته اخته دي او دغه کانالونه لارې کوڅې او ویالې پاکوي. دلته زه یو هټیوال یم له روږدو کسانو ډېر په تنګ وم. زما له هټۍ غلا کوله تیږې بوجۍ او ورته نور شیان غلا کول خو اوس خوشحاله یو چې نشته. موږ له ویرې د یوې دقیقې لپاره هم هټۍ نشوی پرېښودلی. موږ له روږدو کسانو ډېر په تنګ وو. د ښاروالۍ یاد اقدام ستایو چې دا کانال یې پاک کړ او د روږدو کسانو پټنځایونه یې هم له منځه یوړل. دلته به روږدو مزاحمت کاوه غلا به یې کوله اوس هیڅ هم نشته. د ویالو او کانالونو پاکول د ښار په ښکلا او د ناروغیو په له منځه وړلو کې ډېر ګټور تمامیږي. کابل ښار یو له ګډ نفسو ښارونو ګڼل کیږي او له چاپیریال سره د یو شمېر ښاریانو ناغېړي د دې لامل شوي چې په لارو کوڅو ویالو او کانالونو کې د دغه ډول کثافاتو حجم زیات شي د ښار ښایست پیکه کړي او د ناروغیو لامل شي.